د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان شرط ته تسلیم شو. سلام او وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د پاکستان پوځیان د شمالي وزیرستان له ګڼ شمېر سیمو څخه په وتلو دي چې د امنیت مسؤلیت یې د سیمې خلکو ته سپارلی دی. وروسته له هغې چې په یاده سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه زیات شول، د پاکستاني طالبانو د تحریک ډلې پوځ ته خبرداری ورکړې چې له شمالي وزیرستان څخه دې ووځي، خپلې ګزمې دې بندې کړي، مرکزونه دې وتړي او که غوښتنې یې ونه منل شي په مرګ به یې ورک کړي. د پاکستاني طالبان د تحریک له خبرداري وروسته پوځیانو د سیمو خلکو ته په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې نور د سیمې امنیت دوی په خپله ساتي. په خپره شوې اعلامیه کې چې د طالبانو ټولې غوښتنې پکې منل شوي، دا هم ویل شوي چې ممکن په شمالي وزیرستان کې جګړې دومره زور واخلي چې خلک به په سیمو پرېښودلو ته اړ شي. پوځیانو ویلي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د وسلوالو ډلو شتون ډېر شوی چې دوی نشي کولی خپل ځان او ولس وساتي. باید یاد شي چې هلته په تیرو څو اونیو کې د سیمې امنیت دومره ټینګلی شوی چې د پاکستان حکومت یې سخت تر فشار لاندې راوستی دی. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.